د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ته یو بل ډیر بد خبر اعلان شو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو د نومونو له نوملړه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني نوم هم لرې کړی دی. دغه نوملړ چې د ملګرو ملتونو په ویب سایټ کې خپور شوی، د غني د میرمنې رولا غني نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمن او محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر په توګه لرې شوي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.